زمنګا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل نوم نعمان او دا زده کې ها نعمان او د پلار نوم ثابت او د امام ابو حنیفه صاحب شاګردان خو زیاتو خو یو دو خاص شاګردان دي داغه د یو نوم ابو یوسف دی او د بل نوم چې کوم دی امام محمد صاحب دی نو د امام ابو یوسف صاحب خپل نوم یعقوب ها یعقوب د خپل نوم او د پلار نوم ابراهیم او دا ځان سره یاد کې ها نو دا ابراهیم په ماشوموالي کې دی وفات شو دا پلار نو امام ابو یوسف صاحب یعقوب هم دغه شانته راکوټه پاتې شو الکو نو مور یې وی چې د پلار هغه سره د سر نه لاړه نو زدا بچی با زد سخونر پیز دکم نو دوبی لی بوت وی زما دا بچی با تا سره یو دا خپل هنر دی ورتاو خوایا نو اغی دوبی بولدا سی لگی غنطه پیسی ورکولی دا دوی پی گزاره کیدا امام ابو یوسف صاحب چې په کومه لار باندې ته نو په هغې لار باندې د امام ابو حنیفه صاحب د نعمان ابن ثابت مدرسه وه دی چې ته هغې مدرسې ته ورغلی دی طالبانو ته یې وکتل امام ابو حنیفه صاحب درس ته یې وکتل بس هغې کې کېناست چې هغې کې کېناست هغې ورله خوند ورکړ چې هغې ورله خوند ورکړه هغه علم هغه به زده کو مور چې خبر شو چې زوی خو زما دوبی لنزي نو مور رااله د امام ابو حنیفه صاحب د درس نه پاسه وته وی بچت نو هنر زدنه کې سبب خریس او سبب سکیس یو سور د امام ابو یوسف صاحب د امام ابو حنیفه صاحب سبق لرانغه طالبیه پرې خو ده سرو دی پس بیا راغی چې راغی امام ابو حنیفه صاحب ورته وی ولې یعقوب دا سرو دی خو نه وی راغلی یاره وی مور ستاره درس نه بوتلمه او وی راته وی چې دوبیتوب زده کوه زما علم سره شوق دی پلار مې مړ دی هغه وی د کور خرچې سره به څه کوو چې کله سبق نه پاسېده نو امام ابو حنیفه صاحب ولې یو تیلی ورکړه ورته وی بچې دا پیسې واله او چې دا کله خلاص شي ما ته وایه زه به در کوم د کور ښه زبردسته خرچه پې کوم امام ابو یوسف صاحب چې تیلی اوس پړوې کتلې 100 دراهم پکې د سپینو زرو 100 روپۍ پکې غټې غټې وې هغه کال کې هم دومره نه شوې ګټلې خوشحاله شو مور له یوړې مور هم خوشحاله شوه په هغې باندې به یې خپله خرچه کوله امام ابو یوسف صاحب وی چته داسې نه ده شوې چې زما د امام صاحب ته خوله جوړه شوې یاره پیسې لږې پاتې شوې دی وی بس چې لږې به پاتې شي په خپله به یې راکولې لکه به ورته الله ور واچوله د کور کار روانو وی دا مور مې راله او امام ابو حنیفه صاحب ته وی چې زما دا زوی خو تا د کار وښکې نن خو ته پیسې وله ورکې او زمونږ د کور کار په هغې باندې روان دی او چې ته مړ شې نو مونږ به څه کوو زما دا زوی به څه کوي دا چې هنر زده نه کړي دی به خوري او دی به څکي څه به کوي وی امام ابو حنیفه صاحب ورته وی چې بی ستا زوی ته داسې هنر زه هیمه چې دی به پې د اخرت عزت څه کوي چې د دنیا هم حاصل کړي او یو داسې روز به په ده باندې راشي چې د پستې په غوړو کې به پالوده ورته پرته یو هغه به خوري په هغې زمانه کې صاحبه پسته او د هغې غوړي او پالوده هغې وخت کې کم و پخوا غربت زیات و دی به د پستې په غوړو کې پالوده خوري بس ځان سره په څه طریقې باندې ایثار که مور به یې وینا کوله امام ابو یوسف صاحب نه الله پاک لوی عالم جوړ کړی نن سبا امام ابو یوسف صاحب او امام محمد صاحب نه زموږ علما تعبیر په صاحبینو سره کوي دا د امام صاحب په قول باندې فتوا نه صاحبینو په قول باندې دا فتوا ده په دې باندې به ما عمل کوو لوی کار ته الله اخیستی دی نو امام ابو یوسف صاحب د هارون رشید بادشاه نو د هغه قاضي قضات مقرر شو چیف جسټس چې ورته تاسو وایه د ټولو ججانو مشر قاضي قضات چیف جسټس ته جوړ شو او هارون رشید بادشاه به ځان سره په درستخان باندې کینولی و دومره به هغه قدر کو چې بې اندازې به هغه قدر کو په درستخان باندې به کینولی و او ډوډۍ به ورسره خوړه او هارون رشید بادشاه ته چې بس مسله پیښه شوه امام ابو یوسف صاحب به ډایرکټ په ورته وی تا کې دا نقصان دی هغه پرې نه خفه کېده نه د به قدر کو یو ځل چې ډوډۍ وخوړه هارون رشید بادشاه سره نو په یو کنډول کې ورته وی دا واله
ابو یوسفه نن در باندې ناشنا شی خورم دا به دې په ژوند کې هم چېرته نه خوړلی. نو چې امام ابو یوسف صاحب د هغې نه خوراک شروع کړ نو ډېر خوند یې ورله ورکه. وایي بادشاه صاحب داسې دي ورته وایي ابو یوسف صاحب د پستې په غوړو کې دا ماله کله ناکله پالوده پخیږي، دا د پستې په غوړو کې ماله تیاره شوې ده په تا باندې خورم. امام ابو یوسف صاحب وجړل او سترګو کې اوښکې راغلې. هارون رشید بادشاه ورته ولې وی اغه حالت را ترایات شو چې د پلار نه یتیم پاتې شم، زما مور وی چې زما دا بچې بسه کوي، زی دوبی لګلم د امام ابو حنیفه صاحب په مدرسې به تیرېدم را تیرېدم، سبق او علم سره مې شوق و، هغې مدرسې ته ورلم، طالبي مې شروع کړه، امام ابو حنیفه صاحب به خرچه راکوله، مور مې بوتلم هغه امام صاحب ته وینا وکړه، غوسه یې ورته وکړه، خبرې ورته وکړې چې زما دا زوی خو دې لوپر کدی بس سبا څه کوي. امام ابو حنیفه صاحب ورته وی چې داسې هنر او علم ورته یم چې دنیا به مولا الله ورکی، اخرت به مولا الله ورکی، او داسې وخت به پې راشي چې د پستې په غوړو کې او په هغې کې به انشاءالله دې پالوده خوري. نن هغه پالوده خورم او دا دې د ټولو ججانو مشر یم. نو د علم دپاره به مشقت برداشت کې، دنیا بم د الله دل درکی، د دنیا مرتبه بم د رب العالمین درکی، او اخرت بدیوی خشته. خو ما درته وی شوق بدیوی علی بالله علم درکی. د امام ابو یوسف صاحب سو شوق و شوق یو الله ولا ناشنا علم ورلا ورکه، ناشنا علم